الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العلي العظيم. لومړنۍ خبره چې د نن په درس کې شامله ده هغه اول د اعوذ بالله ترجمه ده او د هغې د ویلو حکم دی. اعوذ بالله د قرآن کریم تر تلاوت د مخه او تر بسم الله د مخه ویل دا سنت دی او اثبات یې په قرآن کریم سره سوی دی. په یو آیات کریمه کې الله عز وجل فرمایي په سورة نحل کې 89 آیات دی وایي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. په دغه آیات کریمه کې الله فرمایي وایي چې کله ته اراده وکړې د قرأت د قرآن کریم چې غواړې چې زه قرآن کریم تلاوت کړم اراده دې سي نو تر دې د مخه چې قرآن کریم ته ورشوه سې شروع وکړې فاستعذ بالله فاستعذ پناه وغواړه بالله په الله عز وجل سره من الشیطان الرجیم د هغه شیطانه څخه چې ترټل سوی دی. دا د آیات ترجمه ده. نو په دې آیات کریمه کې د فاستعذ توري دا د امر صيغه شوه. امر خو غالبا د وجوب د پاره راځي نو دلته د وجوب معنا مراد نه ده، دلته سنتیت مراد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اکثر وخت د سنت راغلی چې په هر وخت کې د سنت راغلی چې د قرآن کریم تلاوت او اعوذ بالله جنې وایي. نو دا د ټول مؤمنانو د پاره په قرآن کریم کې د مخه دا ضروري ده چې سړی د مخه اعوذ بالله وایي. وایي سړی چې د یو داسې دښمن سره مخ شي چې په هیڅ رقم د چل نه زده چې څه ورسره وکړي دفاع نه شي کولی نو خلک وایي یو داسې چاته پناه وړي هغه ته وایي پناه راکړه دا سړی ما بربادي تباه کوي. چې عاجزه شي بل ته پناه وړي کنه سړی خو اول خپله مقابله کوي. شیطان داسې دشمن دی الله عز وجل ودته د خناس صفت ورکړی دی من الجن هغه قل اعوذ برب الناس په صورت کې راځي چې دا د خناس کار کوي. خناس دغه ته ویل کېږي چې دی راشي پر تا غواړي چې تعرض چې دا چیټې ووینې که ته غواړې چې د پکې دی ژر پټ شي داسې پټ شي چې تا دا رقم کې چې یعنې بلا زه ولاړم چې ستا دا مازې پام نه دی بیا در باندې راښکاره شي بیا حمله کوي. نو دا مقرر ده دا کار دی په خزه کې درته ناست دی چې ته توجه ورته کوې چې اوس یې دفاع کوي دی پټېږي پټي چې ته بېرته په خپل کار اخته کېږي دی بیا راپورته کېږي. نو دا چې طبعا الله دغسې جوړ کړی دی چې خناس دی. نو د خناس صفت مې دروښ خناس دغه دی مخ ته راځي عملیه ته بېرته شاته ځي په کمین کې کښېني. نو الله پاکه نو زه خو دغه نه قدر بیداري نسم کولی چې ګرده ورځ په 24 ساعته کې په هر کار کې د خیر زه د مقابله وکم بیداره ورته ناست یم ذکر د الله کوم. نو پناه وداسې چاته یوسه چې هغه چې دی سمیع علیم په هر څه باندې خبر دی هغه ته پناه ورکړه. د چیش دپاره چې شیطان په دغه تلاوت کې د قرآن کریم یا په دا کار کې د خیر ما ته بده وسوسه روانه چي دغه دپاره موږ الله ته پناه وړو. نو کېدای شي ترجمې ته تاسې د آیات متوجه سوي یاست. الله ویل چې اراده د قرآن وکړې ته به پناه د چا څخه غواړې د شیطانه د ده دپاره یې صفت ور واچوه د رجم خاصې دا ویشتلو ته ویل کېږي. نو سړی چې څوک پسې اخلي په ډبرو یې ولي پسې واخلي باره. نو شیطان هم دغه رقم دی چې الله عز وجل د جنت څخه ترټلی دی د خپل رحمت څخه یې ترټلی دی رجم دی وشتل سوی دی ملعون دی. نو دا د دې حکم په بل آیت کریمه کې الله فرمایي سورة الاعراف کې 200 نمبر آیات دی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. الله وایي که چیرې وسوسه وکړي و تا ته د شیطان څخه یو نزغ وسوسه اما ینزغن که چیرې وسوسه راشي که و تا ته من الشیطان د شیطان نزغ یې وسوسه درته راشي در وړاندې کړي چې ستا د کاره دې راګرځي بدې نیاشنې سړي ته ورګرځي هلته هم الله عز وجل بیا امر کوي فاستعذ بالله ته پناه وغواړه په الله سره. ولې په الله غواړې انه سمیع علیم الله ستا دا پناه اوري چې ورته الله په تا پناه غواړم او علیم دی په دې هر څه خبر دی په شیطان علم لري چې دا دې شویوي نو الله پاک به درڅه ګرځي چې د الله کومک نه د شیطان د عملو څخه موږ ځان نسو خلاصول. اوس چې موږ خپله د الله څخه خوابجې سولو ورسولو د الله لار مو پرېښوله اوس شیطان موږ ته دا رقم رایله دی چې څه غواړي هغه راکوي
چې څه غواړي هغه راکړي. خپله معاشره موږ وینو، نور زما تفصیل ته ضرورت نشته. و نر ته ورله دی، و ښځې ته ورله دی، کوچني ته ورله دی، ځوان ته ورله دی، چې څه یې زړه غواړي هغه کوي. نو در دغه بلا څنګه یو؟ نو خو الله مو امداد نه کوي. الله چې د چا امداد وکړي د شیطان لاس ځینې لنډوي. الله سمیع علیم دی. الله وایي زما څه پناه وغواړه. موږ نن پناه د الله څه نه غواړو، که مو غوښته په درواغو یې غواړو. روان پر لار د شیطان یم ورسره ځم، الله ته ما ته پناه راکړه. الله وایي ته خو کوشش وکړه، د نیکو خوا ته توجه وکړه، بارانو ته زما څه پناه وغواړه. د نیک کار کې بارانو دایمي به یې ثابت به پر پاتې سي. نو خلاصه د خبرې یې ده چې د اعوذ بالله ویل د قرآن کریم تر تلاوت د مخه دا سنت دی. باید وویل چې ترجمه یې څنګه ده د اعوذ بالله ده. اعوذ زه پناه غواړم، متکلم واحده صيغه ده. زه پناه غواړم په چا سره؟ بالله په الله عز وجل سره، د الله په رحمت په هغه پسې زه منګولې ټینګوم، پناه غواړم د چا څه؟ من الشیطان، د شیطان څخه الرجیم چې ترټل سوی دی. دغه یې لفظي ترجمه سوه کېدای شي ستاسې په ذهن کې راغلي. اعوذ زه پناه غواړم، د عوذ څخه دی. عوذ پناه غوښتلو ته ویل کېږي چې د یو چا څخه سړی پناه غواړي، ما ته پناه راکړه، خوندي مې کړه. بالله په الله عز وجل سره، د چا څه؟ من الشیطان، د دغه شیطان څخه الرجیم چې دی ترټلی دی. اوس دا د مخه تر بسم الله ویل کېږي که وروسته؟ نو چې اول د بسم الله شریف ترجمه زده کړو، بیا به تقدیم و تاخیر زه بیان کړم. د بسم الله ترجمه بیا دا ده. دې ته به نو تاسو متوجه کېږي طالبانو، موږ چې به خپله کوشنیانو ته شروط صلات وایي یا بل په هغه طالبي کې، نو به همداسې کول. بسمې شروع کوم الله په نامه سره، الرحمن د رحمان ذات، رحیم چې رحیم دی. دغه ترجمه غلطه ده، په اول سر کې غلطي لري چې ته داسې وایي چې بسمې زه شروع کوم. د بسمې معنا خدا د بسمې په نامه سره دا شروع کوم. خو چې دی خو موږ تاسې هغه د نحوې څه قواعد په یاد دي چې بسمې جار و مجرور دی، بی اجاره پر اسم داخله سوی دی، یو متعلق غواړي چې دا تکیه ورته وکړي، فعل یا شبه فعل غواړي. نو هغه فعل چې دی یا ابتدئو یا اشرعو یا ابتدائي یا شروعي، دغسې یو تقدیر شول کېږي. دا خو د هغه ټولې ترجمه ده، دا خو د بسمې ترجمه نه ده. کله چې طالبان دې خبرې ته متوجه دي، بسمې ترجمه دا نه ده چې زه شروع کوم. د بسمې معنا په نامه سره شروع کوم، خو د هغه پټ متعلق چې دلته ایښول کېږي دا د هغه ترجمه ده. نو په ځینو کتابو کې علماو دا کار کړی دی چې دا شروع کوم لیکي دا په یو قوس کې راولي، داسې یو قوس ورکړي، قوس لندي ته ویل کېږي. دا شروع کوم دلته ولیکي چې یعنې دا د دغه تورو سره اړه نه لري، دا د ځانه تقدیر ایښول سوی دی، داسې نه چې دا ته په دغه کې داخل کړي. کېدای شي په خبره پوه شوست. په پښتو قرآنو کې پښتو ترجمه لري، هغه هم هغه د قرآن کریم ترجمه سلیسه لیکلي که یو ځای تقدیر غواړي لکه جلالین چې یې ورسره هغه تقدیر په قوسینو کې راوستلی چې دا داسې نه چې تا دلته پر یو توري تاوان کې چې دا د دغه توري ترجمه ده، دا د هغه سره اړه نه لري، دا جلا تقدیر دی. نو دا شروع کوم هم عین دغه رقم خبره ده. نو ته به په ترجمه کې داسې وایي شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی خدای مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر، الرحیم چې دی خدای مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. دا تحت لفظ ترجمه سو، مګر دلته په ترجمه کې اوس علما داسې بل رقم وایي، دې ته بیا طالبان باید متوجه شي. وار د واره شروع کوم نه وایي، داسې وایي خاص بسم په نامه سره الله د الله، خاص توری دلته راځي، خاص بسم په نامه سره الله د الله، الرحمن چې دی مهربانه په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر پر دواړو دی، الرحیم چې دی مهربانه په هغه دنیا کې پر مسلمان دی پر کافر نه دی. شروع کوم وسوای. دا بیا ولي هغه د دې د پر کدلته ته اشرعور دی چې فعل دی جمله فعلیه جوړه یا شروعي یا ابتدائي دی چې هغه مبتدا سره بسم الله الرحمن الرحیم اگر د خبر څخه هغه جوړه به هر حال کدلته فعلیه جوړه کته اسمیه جوړه خو چې بسم الله تعلق دی ابتدائي سره ورکیه یا د مثال په تور د بسم الله تعلق تر ثابتول ورکیه ابتدائي کښر دی یا تر د اشرعو د ابتدائي سره ورکیه کدا فعل کښر دی چې هر شی د مخې شول کېږي حق تقدیمي د معانی او د قانون دی باره ته واړه مؤخره کدا حصر پیدا کی مفید د حصر. دا نکته ده د خاص ترجمه د هغه ځای راپورته کېږي، یعنی اوس بیرته دا خبره زه راګرځو ته به داسې ترجمه وکړې خاص، دا خاص به ګوره وایه خاص بسم په نامه الله د الله، الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر، الرحیم چې دی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. زه شروع کوم. نو یو طالب یا یو عالم پر تاسو سوال کې دا خو علمي سوالونه دي، بیا برای دا خاص دی بیا د کوم ځای راوښي دا شروع کوم خو د اشرعو ترجمه سو دا خو سیدی اشرعو ترجمه
دا خاص بیا د کومه ځای دی ورته هغه دا بیا علمي شیان دي د عربي د علم قوانین دي چې د یو شي حق تقدیمي نو خو د بسم الله متعلق باید مخکې کښېښول شي او کې واړه شاته کې وروسته کې دا بره حصر پیدا کوي حصر دا معنی چې دا خبره داسې ده بل رقم نه ده نو څه ضرورت دی چې خاص ورسره خاص په نامه د الله وای په دې کې رد راځي پر هغه چا چې هغه مشرکان هغه چې یو کار کوي وای بسم الله د لات بت په نامه سره د یو کار شروع کوي باسم العزا عزا د یو بت په هغه نامه سره مؤمن چې خپل توحید ښکاره کوي د الله عز وجل سره خپل اړیکه ټینګوي بروي خاص د الله سره زه د بل چا سره اړیکه سره علاقه لرم نو اوس ترجمه ته تشراله سپوس واس نو شروع کوم د بسم الله ترجمه خو بیان نه کوي یا نو شروع کوم به ورسته وای جلا هغه جلا دغه مقدر چې دلته شو کیږي دغه ترجمه ده د بسم الله ترجمه بسم معنی په نامه سره الله د الله تور ترازوس چې دغه الله څه دی په الله کې چې دی بیا به تاسو تفسیر بیزاوی ته کاله پاکوار واستاس او کتیم و وای خورا ډیر خبرې دي چې دا اگر سره مشتق دی کنه دی بیا نو چې مشتق سي دا سره کم د چا سره مشتق دی اشتقاق سره کم دی د هغه کسی ورګي اسلم مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک داري باروي لکه د الله عز وجل ذات چې منزه دي د تغییر او د تبديل او د عیوب څخه په دې کې تغییر ناراضي پر یو رقم دي تل برقرار دی رب زما رحمان بابا دغه شانی وای دغه د الله نوم دغه اسم ذات دی په دې کې اشتقاق مشتقاق او اعلانونه نه چلیږي چې ورته جوړېدل ځات پلان څه جوړ شوی دی اصل یې پلان یو بیا داس تغییر پکې کراري بس د الله نوم دا رقم دی لکه د مثال په تور موږ وای میز بس دا میز دا ټیبل چې ورته وای چې شی پرځي دا د چا څه جوړ شوی دی ته جوړ نه غواړي دغه د پاره نوم مثلا یو سړی دی نوم عمر دی نو عمر د چا د اشتقاق نه غواړي دغه سړی د پاره علم دی د جزات لپاره شول شوی زید د یو سړی نوم دی د یو الک نوم دی زید ور خلک وای زید چا څه بابا دا اسم ذاتی دغه شی د پاره هیڅ صفت نه دی پکې کې مراعات کدا اس خبرې ته متوجه سویاس نو د الله توري دا د الله پاک د ذات لپاره اسم علم دی هیڅ صفت پکې کې اشاره نه ده په خپل په دې بلکې هغه ذات چې جامع د ټول صفاتو د کمال او منزه د ټول صفاتو څخه د نقصان او هغه ذات د الله توري وضع سوی دی په دغه تعبیر چې موږ ځینکو چې هغه ذات چې جامع د ټول صفاتو د کمال منزه د ټول صفاتو د نقصان خدا خپل یو صفتی ترجمه ده موږ وایو دغه مفهوم ته دی نه دی وضع دی و ذات ته وضع دی کداغه سوای لکه د مثال په تور سړی چې دغه سړی نو معبود الله دی یا دغه سړی نو معبود الرحمن دی ک الله دغه سوای موږ به دغه سړی چې دغه د پاره الله وضع دی خو الله نه لیدل کیږي یو رقم نه کیږي بار څنګه تعبیر در وکم څنګه در وشم بار د سیو تعبیر جوړ کوم هغه ذات چې هغه جامع د ټول صفاتو د کمال او منزه د ټول صفاتو څخه د نقصان هغه ته الله وضع دی ستا فکر دا دی چې الله لکه دا مفهوم ته وضع سم مفهوم ته نه دی هغه د الله ذات خو د الله ذات په یو رقم ته تنسل شوړي چې لاس وروړي کېدای لاس مې وروړي چې دا کپستور لیدل کېدای وي چې دا چې په یو رقم د په یو حاسد حاسو در کېدل ایجاب وروړي کېدای خوانجه څکل کېدل وي چې دا خو هغه سم نه دی نو په دا مفهوم مازه تعبیر کوم کنه موضوع له هي هغه د الله ذات دی نو خلاص خبرې څه د الله توري کې اشتقاق نست خاص د ذات نوم دی اسم ذات د مخ کې په صفتونو مان الرحمن الرحیم دا دواړه به صفتونو مان دي عوام چې په اسم ذات په اسم صفتی پوسی زبې مثال ورته وایم اسم صفتی دا د چې د یو چا صفت ځنی معلومیږي لکه په کلی کې یو سړی لرو نوم یې د مثال په تور زید دی خود د کار چې دی خیاطی ده نو خیاطی چې د څوک خیاطه کارالی ورته د خیاطه کاسه ذات سره د صفته خیاطی د سیزنی معلومه چې درځي توپ درځي اکارالی یا ډریور اکارالی ا ډریور صفتینوم دي دغه وظیفه هم ځنی معلومه چې هغه کار کوي هغه ذات معلوم سو او چې زام زید رالی یسرینوم زید هیڅ صفته په سړی رالی خلاص صفته نه ځنی معلومیږي او کدا هغه زید خیاط زم خیاطه کارالی هغه صفته ځنی معلوم شي هغه کار چې په دې کې ستاغه ځنی معلوم سو یا څوک وای د مثال تر ډیر بد سړی شمال الته ویني بروي شریر بیا رالی اوس دا شریر چې دی شرناکه خدا دغه صفته معلوم کی هغه ذات صفت واره سره جوړه شي نو د الله نوم نوم دغه رقم د الله یو نوم اسم ذاتی چې هغه دغه د الله توري دی دا نور اتنی وینم چې د الله د ګرد صفته نوم په ټولو کې صفت د الله اشاره ده لکه په رحمان رحیم کې رحمت اشاره ده په قهار کې قهاریت اشاره ده دا غره کومه د مثال په تور په ستیر کې چې د الله تعالی نوم دی یا ستار یا ستیر په حدیث کې ستیر توریم راغلی دی دا چې به د علاوه پر د بوشیت اشاره ده چې پر ډیرو خلکو باندې په دې شایبو کې کړي لکه الله دې پر د پر غړول انسان لاندې په خبر
نو ګوري دا اسماء صفتیه دي. نو دا خو بیا تاسو د نحوي قاعده زده کړې ده چې اول اسم ذات ذکر کیږي چې ذات نه صفت په چا پسې قایمه، لکه اوس چې دیوال نه دا زرغونوالی و چاته ورولې چې اوبه نه خو یا به اوبه زرغونې یا به مځکه زرغونه یا به واښه زرغون، یو شی به خو زرغونوالی هلته یو شی غواړي چې دا زرغونوالی پسې ودرېږي، لکه تودوالی و سوړوالی چې هلته یو وسپنه یا اوبه یا یو بل شی نه چې توده یې نو خطود به هغه شی یا به وسپنه توده سي یا به اور توج هغه ذات هلته غواړي بیا به هغه صفت کېږي. تریخوالی یو صفت دی چې ذات نه تریخوالی په چا پسې قایمه، نو مخکې د ذات ذکر غواړي الله اسم ذات یې مخکې ذکر کوي، الرحمن اسم صفتي دی، الرحیم اسم صفتي دی، دواړه د رحمت څخه جوړ دي. یوه خبره بس تاسې دلته داسې چې رحمان او رحیم د رحمته جوړ دي. رحمت چې دی چې دا موږ د زړه نرمي ورته وایي، رقة القلب، د زړه نرمي. نو الله پاک زړه لري، زړه یې نرم دی چې رحمان او رحیم صفتونه لري. کېدای شي په دې سوال تاسې پوهېږئ. نو ځینې علما خو دا جواب کوي چې دلته د زړه نرمي نه ده مراد، هغه د زړه پر نرمي چې کوم آثار را مرتبېږي هغه یې مراد. ستا چې پر یو چا زړه نرم شي، زړه پر وسوځل شي، نو خو بره احسان ورسره کوي، بره باغ دي چا شی درنه درلودي ورلره ورکوي، که زړه مې پر وسوځل شو نو د زړه پر سوځېدو هغه احسان را بنا کېږي. دلته هم د رحمان څه مراد هغه د زړه سوځېدل نه دي مراد. الرحمن چې دی مهرباني کوونکی دی بیخي ډېر، الرحیم هم چې دی بیخي نهایي رحمت کوونکی مهرباني کوونکی دی. دا ترجمه کوي مګر هغه سیې نه ده. سیې لاره دا ده په قرآن کریم کې د الله خپل ځان په باره کې داسې وایي لیس کمثله شی، لیس نسته کمثله په مثل د الله شی، هیڅ شی نسته د الله په رقم په مثال هیڅ شی نشي کېدای. د الله څه ما سوا که ملایکه دي که انبیا دي که اولیاء دي که علما دي که دا د اوس وخت ساینسدانان دي، د الله پر رقم شی ولاکه کولی شي. ساینسدان چې هر څونه چې به زه مریخ ته وختم مګر بیا به په یو ځای کې عاجزه سي، زکندن به یې ورته وایي چې اوس دې ځان خلاص کړه، ځان نشي خلاصولی. د الله ګریب چې دا رقم دی چې راټینګ کړي. نو د الله صفات چې دي هغه د ټوله مخلوقه ما سوا دي. په انسانانو کې چې د رحمت صفات کوي برای معنا دغه د رقة القلب، د زړه نرمي، مګر د الله تعالی په صفات کې دا ترجمه نه کېږي. والسميع معنا اورېدونکی، نو برای الله دغسې اورېدونکی دی لکه موږ خو د دا غوږ د لارې اورو. دلته شپېلۍ ده په داسې کې بیا پرده ده هغه داسې اواره ده چې اواز که روموښلي دماغ یې درکوي چې دا د فلاني اواز دی. نو الله هم دا رقم غوږ لري، داسې شپېلۍ لري. خو سمیع دی پر ایمان مو دی، لیکن څنګه کما یلیق بشانه. رحمان و رحیم هم دغسې صفتونه دي چې الله رحمان و رحیم دي. څنګه رحمان و رحیم دي؟ زړه یې نرمېږي چې د الله د شانه سره مناسب هغه رقم رحمان و رحیم دي. په دا خبره هم پوه سواست. اوس په رحمان و په رحیم کې خبره ده چې دوی دواړه صفتي اسماء په صفتیت کې بیا د مبالغې صیغې دي. مبالغه چې بیا په شي کې ډېرښت ملګری، نو د الرحمن مبالغه بیا د رحیم تر مبالغې ډېره ده. ولې؟ خشتمال چا خشتې موږ تاسې به لیدلي ګایګای خشتې موږ که د ده غالب دوې خانې وو، دوې خشتې اچوي په یوه پله، که د ده غالب څلور خانې وو، څلور خشتې په یوه پله اچوي. نو د الفاظ وای قوالب د معانی و دا موږ ذکر کړي. هر لفظ د خپل معنا لپاره غالب دی، هغه پټ پکښ پرته ده چې لفظ ته ذکر کړي دا غسړي زیاته معنا راځي. نو اوس د رحمان غالب ډیر دی. ری یو توري دی، یو خانه صحیح بل توري دی، میم بل توري دی، پر دامن ولار خنجریز ور دای بل توري دی، نونه بل تور دا پنځه توري سو، پنځه خانې سو. الرحیم چې بیا دی هغه بیا څلور توري دی، ری یو حی بل او میم دغه یې بل او میم بل دا څلور توري سو. نو دغه خانې لږ سوې د دې خانه ډېره سو، معنا خو چې په قالب کې ولېږي د دې معنا نو کې ډېره سوه. نو چې ډېره یې سره کوم به ترجمه کړي؟ الرحمن چې دی خورا لوی مهربانه دی، خورا لوی. ګوره موږ په خپله پښتو ژبه کې څنګه دا لوی دی، دا خورا لوی دی، دا بیخي ډېر لوی دی. په دا خپل پښتو خو به پوهېږي چې با لوی لږ کې لوی چې ورته خورا لوی دی، نو کې تر هغه لا ډېر سو، بیخي ډېر لوی دی، بیخي ورسره ملګری کې ډېر هم وار په وار پسې ډېرېږي. په رحمان کې به ته دغسې وایه چې دی بیخي لوی مهربان دی. نو دا لوی مهرباني په څه شي کې ده؟ هغه دا د دې دنیا غې ده. په دې دنیا کې مسلمان او کافر دواړه د الله پر سرخان باندې مړېږي. مسلمان او کافر ته الله صحت ورکړی دی، وجود یې ورکړی دی، چې د کوم نعمتونه دي پر دغه سرخان یو رقم خوري، پر دغه سرخان یو رقم خوري. تر دې پورې به زه تاسو ته یو لطیفه ووایم. یو ځای ډوډۍ و ختم، نو ډوډۍ چې خلاصه سوله سړی اوس به پر موږ باندې غږ وکړي چې برابر یو ملا ته چې مولوي صاحب ته دعا وکړه. هغه هلته یو ملنګ ناست دی، ګوجان یې په غاړه دي، رقم رقم رشکې په زړې سرې و زرغونې خو شکوله هم د کراسې جوړه کړې ده ناست دی. سړی چې د ملنګیانو شاکر وي برل باچا د واک تا ده د علي ځای غږ پر وکړي. باچا سره باچا به اوس څه ووایي؟ باچا چې لاس پورته کوي برای ویله چې
سترخان د لنګر هر نعمت سر پر سر دشمن پر مامور بلا یدر برحمتک لو نرا برا وکړه دار اوس ګوره د سیمه خوښه سوله سترخان د لنګر برل دا لنګر دی اوار دی هر نعمت سر پر سر خو نعمتونه هم به ډیر ورکم نعمتونه راغلی و او دشمن پر مامور دوست خو پرېږ د دشمن دلته راسي مامور دی په ډاړه په ماړه ناس یو خوړه ولاړ شو خبر البلا يمدر نو خدای دې بلا در سلیری کی در خدای لري ته وای بلا يدر برحمتک یو خلاص دعا وکړه دا رقم د الله عز وجل سرخان دا رقم چې دشمن پر مامور هیڅ کافر چې دی هغه دغه الله نه جوړ سره کړی چې تنو کافر د رزق څخه ولا کوي یا شپراخ رزق ورسي نو د رحمان ترجمه څنګه سو چې دی لوی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمانانو پر کافر نو مسلمانانو کافرانو چې پر لجامه کې څونه ډیر چې یوازې مسلمانان زنجلا کې لږ نو د دې مبالغه ډیره سوله بيخي لوی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمانانو پر کافر رحیم ته چې ورلې توري لږ سو څلور سو معنی هم لږ سو کفارګر د ځنی وتبارو الرحیم چې یوازې مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر د هغه دنیا ولې ورسره وای نو خو الته رحمت یوازې پر مؤمن دی نه ته د کافر سره رحمت کول کیږي هیڅ نه کول کیږي ګر سره نو خلاص ترجمه تاسو وسنګ زده کړ چې بیا کوي خاص بسم په نامه الله د الله د خاص توري خو په یاد کې خاص په نامه د الله په الله کوم صفت اشاره د هیڅ ذات الله مراد الرحمن چې دی لوی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمانانو پر کافر الرحیم چې دی بيخي مهربان دی ډیر ری نه وایم چې دی نهایي مهربان دی بيخي هغه پای درجه مهربان دی خو پر چا پر مسلمان نه پر کافر ګور هغه مرحوم علیهم چې الله رحمت فقيه غره لرس نو دی خو غټ مهربان خو دی مګر دام کمشت پکشي کې دی ولې کافر ځنی وتلې دی نو د لوی مهرباني سره په دوار کې مبالغه معدراله اشبه رحمان ته رحیم د مخ ودی خلک وای ترقی د ادناس او اعلات کې نو خدای رحیم توري لږ د رحمان د ډیر بعد هغه ورسره اداره د مخ وای داغه جواب دا دی چې الرحمن او د رحیم په باره کې چې دی په دې کې داسې اصطلاح ده دا رحمان او رحیم خو صفتی اسماء دي صفتی اسماء خو ارڅوک چې رحمت پکې کې باید ورته وایي مګر په څه چې کائنات کې وګوره د رحمان صفته بنده د پاره نه دي مستعمل شوی د خپل ذات په اعتبار چې ورته وګوره رحمان ته چې صفته خو باید انسان ته ورسي دا سره رحمان ورته وایي مګر په استعمال کې د عربي ژبې هیڅ نه دی راغلی چې په چا د رحمان نوم پکې شول او د رحیم نوم چې دی هغه شول کیږي الله عز وجل د پیغمبر علیه السلام په باره کې وایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی علیه السلام پر مؤمنانو باندې رؤوف رحیم دی ډېر پر نرمي کوونکی دی ډېر رحمت کوونکی دی د پیغمبر لپاره د رحیم توري کارول شوی دی د رحیم نوم پر پیغمبر علیه السلام یې شي دی نو د رحیم صيغه دا توري لکه پر الله چې اطلاق کیږي پر بندای ام کول کیږي او د رحمان توري کڅم صفت دی باید د غره کوم لکه رحیم لیکن خو د استعمال د وجه د اداره کوم چې مختص په الله چې پر بل چا باندې اطلاق نه کول کیږي وسنو رحمان خو خپل ځان کې په خپل تخم ورشه کې چې د صفت اسم دی په استعمال د رقم سره کې اسم ذات وسلکه الله چې پر بل چا نه ول کیږي نو دیم لکه ذات رقم سره رحیم لکه صفت بارن رحمان هم تر رحیم را د مخص کله قانون خدا بل رقم چې باید رحمان اخواته وي رحیم وجه اخواته وي ولې خو هغه لږ دی هغه ډیر دی خلک د کسنی ځنی څلوري ته خيږي پر دا رقم باید شور شي لیکن خدای چې اسم صفت نه دی اسم په استعمال کې یادو اسم ذات رقم سو نو خود لك الله چې تر دوار د مخ دی به تر رحیم د مخ سو نو خلاصه د خبرې پر رحمان او رحیم په بسم الله کې دغه بس یو څو خبرې وي چې زده کی د خاص توري مراعات سو دغه ځای چې مرجع هغه د چشته او فهمول سو د دې څه چې د متعلق ورسته مرور سره وای شرط پر مشرکانو او بل د شروع کوم معنا چې د هغه به د بسمه په ترجمه کې نه راړي د بسمه معنا نوم دی په نامه د الله ولې هغه د ترجمه نه هغه د اشرعو ترجمه ده یا د افتجی او ترجمه ده نو هغه د سره څه اړه لري نو هغه به د ځان ور سره وای اوس چې د بسم الله ترجمه هم تاسو زده کړئ به اعوذ بالله د مهم زده کړئ نو کوم یو به د مخه وایو اول به اعوذ بالله ویل کیږي پسې به چې ویل کیږي بسم الله ولې وای د دې د پاره دا کار داس په کار دی چې د تصوف چې ورته وای تاسو پیګرات چې ورته وای چې سړی د شیخ مرید سي زنه هغه شیخ یادوم دغه اکثره دغه نه یادوم چې په هیڅ شک نه دی بر مریدان نو هغه مشایخ چې علما به دغه قانون د دی وای تخلی تر تحلی د مخه ده تخلی معنا ځان خلی کول دی شي تر تحلی ځان ګڼدار کول په ځام سی سنگار مشرول اول تخلی کیږي بیا تحلی کیږي که په نور څه نه پیږي په دغه خپل څه په اصطلاح خو پیږي ناوی اول د واره خلق لمبي د خوري څه پاکي بیا سنگاري کاول سنگارو کې بیا لمبي
اول یې پاکوي، نو خو اول باید د امام وکړي، باید ځان پاک و صفا کړي، وروسته تر هغه به نو بیا د زیور نور شیان په ځان پسې موښلوي. په چټلو کالو په دغو پسې سړی خلک زیورات نه موښلوي. نو هغه چې واره واره لمبېږي خیره ایسته کوي، هغه یې تخلص وله. دا چې بیا غوږوالي و امیلونه و نور زیبو زیور کوي، دا یې تحلص وله، عربي تورې تخلي. نو د مخه ده تر تحلي وروسته راځي. دا غره کم په دغه قرآن کریم کې چې تلاوت کوي یا لمونځ کوي یا بل کوي، اول باید ته ځان خالي کړې د هغه وسوسو څخه د شیطان، هغه ګواکې ستا دپاره عیبونه دي، وروسته بیا ځان د الله په رحمت باندې منور کړې. نو په بسم الله کې خو ته رحمت ته ځان جوړوې، په بسم الله کې خو ته د الله رحمت ته ځان جوړوې چې زه خاص په نامه د هغه الله چې رحمان و رحیم دی. دغه تورې چې ذکر کوي دا خپل ځان الله ته دی کوي چې معنا رحمت کې را باندې وکړه. د الله نور نومان لرو چې تا ذکر کړي وای، خو داسې به چې بسم الله القهار هغه به دې ذکر کړي وای، هغه نه ذکر کوي. ولې؟ خو هغه څه پناه غواړي، هغه دې نه دي خوښ. د الله هغه صفتونه دې راپورته کړه چې ستا ډېر احتیاج دی ورته، چې په رحمان و رحیم ذات باندې. نو دلته ځان چې په رحمت متصفه کوي، اول باید تا ځان د شیطان د وسوسو څخه پاک کړي. نو دغه تقاضا هم دا ده چې اول اعوذ بالله ویل کېږي، پسې بسم الله ویل کېږي. کېدای شي په مضمون اوس تاسې پوهېدلي یاست په دې خبره باندې. ښه، په دغه بسم الله کې دا درې نومه چې الله الرحمن الرحیم، ولې دغه خاص کړي دي؟ لکه دا ما چې درته ویله چې د قهار توری نه کوي ذکر، دغه یې راوړه. دغه وجه دا ده انسان نه یوازې بلکې ملک، پیری، انسان، غر، مځکه، ټول په خپل وجود کې اول و الله ته محتاج دي. وجود نه لري چې الله نه. نو د شیانو وجود د الله د ذات را مستفاد دی. چې الله ذات نه وای د دنیا به نه وای موجوده، وجود د ذات اخصاص وي. نو اول د الله ذکر کی چې بسم الله، اول د خپل وجود الله تر پیش کی چې الله کته نه وي ذکر موجودم، زه چا پیدا کول. ورسته د دنیا زندگی چې ده، په دنیا زندگی کې خو به چې د الله رحمت نه خو نه کافر ژوند کولای شي، نه مسلمان ژوند کولای شي. ستا د ژوند شیان چې ستا ضرورت لکه اوبه او هوا څنګه وړیا درکړي دي، څنګه مفت درکړي دي. اوس که دا هوا په بای وای په بوتل کې خرڅېدلی سر موته دي نیولی، خو زموږ لکه د موټر تیل نو خبره به د هوا ځان ته دغه رقم رانیولی په بوتلانو کې لږ نو کې به سرموته ورلاوي، د اکسیجن به کرار وای. مګر مفت اکسیجن د استعمالیه چې هلته دغه نه لري، پمپ نه لري چې ورسې چې اکسیجن راکړي. اوس یې موږ پر نعمت بولو لا ولا اوبه چې دي خو د هغسې د اوبو اکسیجن ته انسان ضرورت لري. اوس ماهی یوازې د اوبو د اکسیجن کار اخلي. نو مرغه بیا د مثال په تور د هوا او د اوبو څخه لږ، انسان دواړو ته دغسې محتاج دي چې اوبه ګړۍ په ګړۍ غواړي، هوا ګړۍ په ګړۍ غواړي. نو دا بیا د رحمان سره اړه لري چې الرحمن چې الله رحمت کوونکی دی. خو زما دا ژوند بیا دغه نه کېږي، بیا چې مړ شي خو هلته بیا ته محتاج. نو رحیم خو بیا هغه د هغې دنیا رحمت هغه دې بیا راوړي. دا درې سره اسمه په دا ګرد اسماو کې د الله چې دا نن یې وي نومان و، په دغه کې دا درې ولې را خاص کړه؟ په دغه کې چې دا ټول بسم الله خپل د وجود احتیاج حالات ورپورته کړي چې وجود مې په تا ده. الرحمن چې دی دلته کې بیا د خپل زندگی ور پیش کړي چې ته خو په دې دنیا کې پر کافر او پر مسلمان مهرباني را باندې وکړه چې ژوند مې په ښه توګه دوام وکړي. الرحیم الله پاک خو په هغه دنیا کې خو بیا زه خالي لاس لرم، رحمت کې غواړم هلته به زما سره زما د عمل حساب نه کوي، رحمت به راباندې کوي. دا درې نومه یې په دغه باندې را خاص کړه. دا مسله چې مو زده شوه، پسې دا خبره ده چې بسم الله څنګه ده، خپل آیات دی که نه دی؟ اعوذ بالله په خپل ځان کې آیات نه ده، هغه فقط امر چې فاستعذ بالله پناه وغواړه. انو هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې مضمون کوي راوتی. خپل دا په دغه لپس په قران کریم کې نه و پرته اعوذ بالله. بسم الله څنګه ده؟ بسم الله ته ګوري دوه رقم بسم الله ده. یو بسم الله هغه د چې په سورۃ نمل کې ذکر شوی ده چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. هغه بسم الله د شک وتلی د قران کریم جز ده د سورۃ نمل کې هغه د آیات دی پروت کدا اسم مضمون پیاس. په هغه بسم الله کې د هیڅ اختلاف نشته، ټول علما ټول امت مسلمه پر دې متفق دي چې قران آیات دي. نو دغه بسم الله څخه رئیس تسولې بیانو دا بل بسم الله چې د سورته په سر کې لیکل کیږي دغه چې مال دوه قسمه دی. هغه د چې په سورته کې داخل لیکل شوی ده، په هغه کې خو انکار څوک نشي کولای چې د قران څخه نه ده. دا بل چې د سورته څخه مخکې لیکل کیږي دا بسم الله څنګه ده؟ په دې کې د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دا دی، هغه د ار سورته جز ده. دغه بسم الله دی د الحمدلله جز بول وای الحمدلله او آیات ده، شپږ آیات الحمدلله د یوه بسم الله ده. کله هیڅ خبره تاسو پوهیدل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای برای بسم الله د الحمدلله جز نه ده، نه د بل سورت جز ده، نه د بل اوغه بسم الله نه یادو ماغه سورت نه ولې غیڅه ما شوه. دا د سورتو په سر کې دا د سورتو جز نه دي. ها د قران آیات دي څنګه
رسول علیه الصلاة والسلام ته چې به د جبرئیل د خوا وحی راوړه کېږي رسول علیه الصلاة والسلام ته نه معلومې دی چې اوس بل صورت شروع سو کاغه زوړ صورت نو الله دا بسم الله و جبرئیل ته ورکه بارا ورته چې بسم الله مې درته کښېښوله په تلاوت کې پوه سه چې بل نوی صورت شروع سو بیا چې هغه خلاص چې بیا بسم الله رااله پوه سه چې بل نوی صورت شروع سو نو زموږ مسلک څنګه سو یوه بسم الله د سورة نمل دغه خو د قرآن جز ده بل دغه بسم الله چې مستقل آیات دا د یو سورت جز لا نه ده خو فقط دغه د پاره نازله سوی ده چې د سورتو فرق په وسی مګر و د قرآن آیات خو نو سوه نو چې آیات څو کم کسان که حافظان دلته ناست دي دی چې کوم وخت تراوی ورکوي نو په یو صورت کې د سورتو دی باید په زور الحمدلله وایي چې خلک دغه هم واوري چې ختم یې مکمل شي که چیرې دی اوغه د سورة نمل بسم الله چې راځي هغه خو بیا هغه ویل کېږي د قرآن په نس کې ده د صورت په د وسط کې وردرځي هغه خو وایي دا نور خو دی چې قرار د صورت سره وایي نو خو باره خلکو ګویا کېږي د قرآن واورېدی هغه بسم الله چې د صورت په سر کې د وایه نه اورېده نو اوس خو دا صورتونه څو 114 مګر د سورتو د سرو بسم الله چې حساب کې هغه 114 خو دا یوه ولې کمه سوه سورة توبه چې ورته وایي په قرآن کریم کې نم سورت یا سورة برات ورته وایي دا دواړه د یوه سورت نومان دي په ځینو کې براءت بولي په ځینو کې توبه بولي د دې سورت په سر کې بسم الله نسته چې ولې نه غواړي هغه به په هغه ځای کې چې د خیر راله هغه واجب یې ووایي چې دا په دغه دلته نه غواړي نور څه چې سورتونه دي بسم الله په سر کې شته یو د سورة توبه په سر کې نسته نو چې قرآن کریم سورتونه 114 دي یوه بسم الله کمه کې بسم الله 114 دا 114 بسم الله وګرځي د یوې حکم لري معنا یو آیات دي د سنیش د اصل په سر کې دی په زور وای یا حافظ صاحب چې دی تراوی ورکوي دی به د یو سورت په سر کې په زور وایي بس هغه یو آیات هغه د چا زائد و د قرآن کریم هغه عادي خلق واردي نو ختمه ګرځي بار مکمل شنو کدا اس خبره ته واستې متوجه سویاس نو دا د بسم الله د جزئیات او د نه جزئیات خبره سو امام شافعی جز بولی امام صاحب جز نه بولی وس دا فاتحه چې د تموجل ده او آیات ده شافعی صاحب د الحمدلله ستر ولغدالین شپږ دی او مې دغه امام ابو حنیفه رحمه الله چې بسم الله جز نه بولی او آیات ده نو دلته د بل آیات ته کومه خوا بالاس هغه کته چې الحمدلله ته وګوري صراط الذين انعمت عليهم پر دا علیهم باندې دلته د سید پنځو نقش ور کړی ده دا ته نو دی باروي دا کوپی آیات معنی خو امام صاحب په کوپه کې وو دا د اهل کوپی پر مسلک دلته آیات پرسو نو کېدا استیز بل خبرې ته متوجه سي زده به کې طالبان ور سره مخ کېږي په کتابو کې راځي د قران کریم په آیاتو کې اختلاف یو شپږ دا نو مشهوره د عوام په خلو کې ویل د طالبانو مليان په خلو کې محققین مفسرین وایي شپږ زره کې ټیک دا پسې چې د 800 هغه د ځنه در سره څوک وایي 2.5 څوک وایي 240 څوک وایي څونه خو 800 ته نه رسیږي دا ولې هغه دغه اختلافونه چې آیات نو کې غټ دی یو عالم پر دغه مابین کې دلته بل آیات پرسنه خدای یو آیات په دوه برادر باندې حساب لکه وس دغه چې د اهدنا الصراط المستقیم چې شروع کې تر ولغدالین ظاهر دغه د صراط الذين انعمت عليهم سيادو د صراط الذين چې شروع کې تر ولغدالین خو ظاهر یو آیات مشبه مګر امام صاحب پر کوم ځای بل آیات ورپرکی پر دغه علیهم باندې ورپرکی نو خبره دغه په خپل ځای کې دی دوس نو د امام صاحب پر مسلک الحمدلله او آیات سو د بسم الله څخه چپه بسم الله خدای الحمدلله جز نه ده امام صاحب په دلیل کې دغه وای کده الحمدلله جز په الحمدلله کې به دلیل د نن ورسره لیکلي ورته جلال لیکل کیږي په څه قرآنو کې کده شافعي پر مسلک باندې چاپ لیک د امام صاحب بسم الله جلال لیکل کیږي خدای خپل د معنا چې د صورت جز ده نه ده نو دا خبره ممکن ده چې د سوي شو صورت کې داخله نسو او نو بیا موږ وڅنګ پر کو پر علیهم امام صاحب یو آیات پر کوي یو آیات برادي زیات خپل په خپل ځان کې او آیات اسولنو وسنو بیا بل مسله چې ده چې وسنو ته امام صاحب وایي چې دا الحمدلله جز نه ده هغه دا څه ورته وایي باروي کدام د الحمدلله جز سوال دا ورګر بارای الرحمن الرحیم دی خپل په دې آیات کې راوړي بیا چې راځي چې دا بل آیات چې بیا الرحمن الرحیم د بیا را لیکنه را نو خدای تکرار واره را لباره خلک دوه ور ضرورت څه دي خو دې خپل په بسم الله کې الرحمن الرحیم ذکر کی بیا چې برته د بل آیات را لچ الرحمن الرحیم په الحمدلله کې بیا دادسته نو د تکرار ضرورت خو تکرار خو پاتو شي دي کنه ارزای نه خو اکثر وخت پالتوی برای تکرار ولیکي یو سړی چې په خبرو کې به ضرورت ډیر تکرار کې بره خلک ورور نه پاس راوته اوس دلته خو موږ تکرار ډیر کوو هغه د اساس مستوا سره جلاد مستوا سره جلاد مستوا د دماغ سویه سره جلاد په دغه د خبره باید د کوشنی په دماغ هم نه وځي دا غبل غټ په دماغ د تاجد د جلا خبره غواړي په دغه بیا پر استاد بر زحمت بیا ډیر از خود درې نه پر درې سویه په نظر کې بارنی وي برای درس زور بیا غواړي چې د اړیو مراعات باید وکړي
یا چې هغه ضرورت نه وي دغسې په خبرو کې تکرار خو برخه وي دا په ژبه کې مجیر څه بلا دی ارګړی وایي یوه خبره کوي نو خو دا سوال بیا ورجه دی امام ابو حنیفه وایي چې دغه خبرې ته وګورې هم هر انسان عقل په دې قناعت کوي چې بسم الله د الحمدلله جز نه ده که سید الرحمن الرحیم تورې مکرر شو که نو په بسم الله کې مادي راغلي په جبل آیات کې مادي راغلي نو معلوم دا هغه جلا شی ده الحمدلله جلا شی ده خو په آیات والي کې په تعداد کې اختلاف امام صاحب څوک نه لري هغه هم اوه بولي هغه هم اوه بولي مګر شافعي صاحب د اوه آیات په بسم الله الرحمن الرحیم ورپوره کوي امام صاحب په صراط والذین انعمت علیهم غیر المغضوب دغه ورته دوه کوي دغه دوه آیات کې برابر ده اوه شو پاتې سو بیا نو د الحمدلله نو مان هغه بل درس ته وساتو ترجمه و نو مان چې هغه به ان شاء الله که زندگی و بیا دی وای